السلام علیکم ستړي مشئ بیا هم په خیر راغلی د زیاتو شاګردانو د زیاتو د کمپیوټر د زده کړې د مینوالو د غوښتنو په اساس نن غواړم تاسو ته ډېره مهمه موضوع وړاندې کړم. کله چې نوی کمپیوټر اخلئ یا هم تاسو بازار ته ځئ یو چاته کمپیوټر اخلئ نو تاسو باید څنګه د یو کمپیوټر ټول مشخصات په خپله ووینئ. یو دا چې تاسو ته د کمپیوټر هغه کوم پلورونکی چې دی هغه تاسو ته مشخصات وایي، یو دا چې تاسو څنګه په خپله د کمپیوټر مشخصات په پوره ډول او صحیح ډول ووینئ. زه تاسو ته څو لارې درښیم نو تاسو دا درسره په دقت وګورئ او ویډیو تر پایه درسره وګورئ. ښه، نو څه به وکئ؟ تاسو به راشئ په کمپیوټر کې رن به راخلاص کئ، په رن کې به کنټرول ولیکئ، کنټرول پنل به راخلاص کئ. وروسته له هغې به د سیسټم آپشن را پیدا کړي. دلته تاسو به پیدا کړئ سیسټم، په سیسټم به کلیک وکئ. تاسو ته صفحه راخلاصېږي، په دې کې ګورئ تاسو کوم کوم موضوعات دلته کتلی شئ. لومړی دا چې پروسیسر ته راځئ، د پروسیسر کتلی شئ. زما کمپیوټر چې دی اوس کور i5 دی. وروسته له هغې دلته یو عدد لیکل شوی دی 6200U. 6200U تاسو ته دغه لومړی عدد چې 6 دی د کمپیوټر د نسل نمایندګي کوي. دا چې نسل څه شی دی، د نسل موضوع یو څه بحث لري. د نسل موضوع هر کال چې کله بازار ته کمپیوټر راوځي یو نسل اضافه کیږي. تر اوسه موږ نهایي هغه آخري نسل چې بازار ته راغلی 14 نسل لرو. نو زما کمپیوټر دلته 6 نسل دی، ځکه دغه 6200 لومړی عدد د نسل نمایندګي کوي. سی پی یو پروسیسر چې دی 2.3 ګیګا هرټز تر 2.4 ګیګا هرټز پورې دی. وروسته له هغې انسټال رم د کمپیوټر رم چې دی 8 جی بي دی. 1.9 جی بي یوزیبل دی. دا په هر کمپیوټر کې دی، حتی په فلشو کې هم دی چې کله تاسو یو فلش اخلئ 2.5 جی بي هلته تاسو کولی شئ تر 8 جی بي پورې ګټه ترې واخلئ. زما د کمپیوټر رم 8 جی بي دی، زه کولی شم تر 1.9 جی بي پورې ګټه ترې واخلم او معلومات پکې ذخیره کړم. نور د کمپیوټر آی ډي نمبر دی، هغه کوم پروډکټ آی ډي چې دی دا د هر کمپیوټر بیل ځان ته یو آی ډي نمبر لري. راځو بل سیسټم ټایپ ډېره مهمه موضوع ده چې موږ دوه ډوله سیسټم ټایپ لرو، یو 32 بیټه دی، یو 64 بیټه دی. 32 بیټ چې دی هغه سیسټمونه دي چې دوی تر 4 جی بي پورې رم سپورټوي، یعنې په 32 بیټ سیسټم کې 4 جی بي رم پروت وي. اما 64 بیټ کې چې دی له 4 جی بي نه بره یا پورته رم سپورټ کوي او قبلوي. او بل مهمه موضوع دا ده کله چې تاسو یو سافټویر انسټالوئ، خصوصا وینډوز انسټالوئ، تاسو ته مسیج درکوي چې تاسو کوم بیټ غواړئ کمپیوټر کې انسټال کړئ. نو دا مهمه موضوع ده چې تاسو د کمپیوټر د سیسټم په اړه پوه شئ چې ستاسو کمپیوټر کوم بیټ سیسټم ټایپ کوم بیټ دی یا څو بیټ دی. نو زما د کمپیوټر 64 بیټ دی، یعنې زه باید ټول 64 بیټ سافټویر کمپیوټر ته انسټال کړم. دا هغه موضوعات دي چې دلته تاسو چې کولی شئ، ډېر اړین موضوعات دي. لاندې چې راځئ دلته هغه کوم ایډیشن وینډوز چې ما انسټال کړی دی وینډوز 11 پرو دی، ورژن دی په کوم تاریخ باندې انسټال شوی دی. دا دومره ډېر مهم موضوعات نه دي. بله موضوع دا ده چې تاسو غواړئ د کمپیوټر هارد ډیسک معلوم کړئ، څو جی بي هارد ډیسک یا حافظه لري. نو د دې لپاره به تاسو یو اسانه لار دا ده چې وین کی ای پریس کئ، لاړ شئ د سپیسي راخلاص کئ، تاسو ته ډرایوونه راځي. زه فعلا په کمپیوټر کې 3 ډرایوه لرم. په دې 3 ډرایوه حافظه یې راواخلئ، ټول جمع کئ، تاسو ته ښیي چې څو جی بي لرئ. خو دا کیدای شي کوم ډرایو هاید وي، پټ وي، نو تاسو ته هغه دقیق د کمپیوټر حافظه معلومه نه شي. نو تاسو به یو بل کار وکئ، تاسو به لاړ شئ بیا هم کنټرول پنل ته. په کنټرول پنل کې به ورشئ، دلته موږ د وینډوز 10 کې د اډمنسټریټیو ټولز په نامه آپشن به پیدا کوي، خو په وینډوز 11 کې زه راځم دلته یو آپشن لرو د وینډوز ټولز په نامه. وروسته له هغې راځم کمپیوټر منیجمنټ ته. کمپیوټر منیجمنټ مو چې کله راخلاص کړه بیا به تاسو راشئ دلته ډیسک منیجمنټ آپشن ته. دلته به تاسو ته د کمپیوټر د هارد ډیسک ټول جزئیات ښکاره کړي چې زموږ د کمپیوټر هارد ډیسک چې دی 238 جی بي دی. نو دا هغه موضوعات دي چې کله تاسو یو نوی کمپیوټر اخلئ نو په دو موضوعاتو باندې باید پوه شئ. یو بله موضوع هم چې بعضې دوستانو ویلي و چې دا څنګه معلوموو، د کمپیوټر ګرافیک دی. خصوصا هغه کسان، هغه زده کوونکي چې د انجینرۍ په برخه کې یا هم د سافټویر انجینرۍ په برخه کې کار کوي یا زده کړې کوي، نو دوی ته د کمپیوټر باید یو څه مشخصات لوړ وي.
د دوی کمپیوټر باید ډیډیکیټ ولري. نو څنګه د یو کمپیوټر ډیډیکیټ معلومو؟ د دې لپاره یو دا چې که چیرې کمپیوټر مو ډیډیکیټ ولري او سافټویر یې انسټال وي، کله چې ښی کلیک کوئ دلته هم تاسو ته اپشن درکوي، که ګرافیک یې انټل وي انټل اپشن درکوي، که انویډیا وي انویډیا اپشن درکوي. خو که چیرې اپشن نه درکوي بیا تاسو څنګه معلوموئ؟ تاسو به رن را خلاص کوئ، په رن کې به DXDIAG ولیکئ، DXDIAG ولیکئ، انټر یې کوئ، مسیج ته به یس ووایئ. بیا هم تاسو ته یو صفحه را خلاصیږي، په دې کې ټول د کمپیوټر مشخصات دي. په دې کې د کمپیوټر سیسټم ماډل هم دی، د کمپیوټر ماډل دی، کوم ماډل کمپیوټر لرئ، پروسیسر دی، نسل دی، څو سی پی یو لري. دلته تاسو ته مشخصیږي زما کمپیوټر 4 سی پی یو لري، میموري هم 8000 MB ده، یا هم چې جی بي ته یې واړوئ 8 GB کېږي. که ډیډیکیټ غواړئ معلوم کړئ بیا به لاړ شئ ډسپلی اپشن ته. په دې ځای کې تاسو ته وایي ډسپلی میموري وي رام چې دی 128 MB دی، یعنې بیا هم زما کمپیوټر ډیډیکیټ نه لري. نو تاسو که چیرې بیا د لوړو پروګرامونو لپاره کمپیوټر اخلئ، حد اقل باید یو جی بي یا 2 GB ډیډیکیټ ولري. نو دا هغه اپشنونه وو یا هغه سټیپونه وو چې هر ځوان باید له دې سره بلد وي، تر څو که چیرې کمپیوټر اخلي په خپله وکولی شي د کمپیوټر ټول مشخصات په خپله وویني، چک یې کړي او وروسته بیا د کمپیوټر په اخیستو کې تصمیم ونیسي. ډیره مننه. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پاڼې در سره خوښه کړئ، او د داسې ویډیوګانو لپاره موږ در سره وڅارئ. انشاءالله موږ به تاسو ته دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم په راتلونکي کې خپروو.